څو نفره په کابل تیار وو چې موقت حکومت تشکیل کړي. دریشګانې یې نه وي ورته کړي. هره ورځ نه ویلې چې انتخابات نه کېږي نه کېږي نه کېږي. باور مه کوئ دا نه کېږي دا نه کېږي. بالاخره هغه د یو اونۍ له انتخابات نه لري. د ډیورند د کرښې فیصله د افغانستان د ولس په واک کې ده. تر څو ولس حکومت ته واک نه وي ورکړی، هیڅ حکومت د افغانستان د دې صلاحیت نه لري چې په ډیورند باندې وکړي. ستاسو ټیم چې ادعا کوي برنامه لري، جامع برنامه لري، او اکثرا ادعا دا هم ده چې مقابل ټیمونه اکثرا برنامه نه لري یا برنامه امکان پذیر او عملي پذیر نه دي. هغه ټیم حاضر نه دی چې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې حداقل یو ځل د یو بل نومان سره مناظره ولري. ځای وخت چې هر ځای وي بل بل نومان سره حاضر نه دی. ولې؟ ځکه چې سپکې سپورې وایي، سپکې سپورې سره غوږ ونیسم یا مناظره وکړم. پنځه کاله که مناظره یې کوله، دا خلکو حاضر وو چې ما سره 5 کاله مخکې مناظره وکړي. ځایونه یې خالي پرېښودل که نه؟ 5 کاله هم سره کار کړی، خو ما ته یو صفحه کاغذ راوښیي چې د جوړولو مطرح یې مطرح کړي. څوک مدیریت لري څوک یې نه لري. راسئ دا ګس دا میدان. ما شپږ کلني کې مقالې لیکلې دي په بینالمللي سطح باندې په اسلام باندې چې لا یې خلک لولي. ما یو کال سیرت نبوي وویلې، 5 مدرسو د پاکستان 5 مدرسو د لاهور کې د اسلام تاریخ ما لیکلی. دا څوک جرأت کوي چې په دې خاورې کې راسي د ولسمشر د افغانستان نه امتحان د قرآن واخلي؟ یو هغه بحث دی چې متاسفانه اکثرا په دې وروستیو کله کله زیات شي ملکي تلفات. د وروستیو د جلابات د سپرد بحث و چې د ملي امنیت رئیس استعفا هم تاسو واخیستله. اکتفا کوئ په همغه یا مخکې ځای د ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره؟ نه، مخنیوی غږېدلي یو، په اساسي طریق باندې نتیجې ته رسېدلو. د 0-0 ټولو قطعاتو په چلند کې بنیادي توپیر راسي. نور به شپې دوی چا کور کې نه ننوځي. دا بس ده، نور بس. زورواکي هغه اشخاص چې د قانون د خلاف له قانون ماتوي، خلکو باندې تیری کوي او غیر مسلح غیر مسؤل افراد په حیث یادېږي. او ښاغلی غني څه ورسره کوي؟ ښاغلی غني ورباندې قانون تطبیق کوي. ډېره مننه. خو ولسمشر په ولس باندې له اوانه خو ولسمشر کېږي نه، د ولس په رایه راځي. د ولس غوښتنه ما ته واجب ده، ما ته فرض ده. ما درته ویلي دا وارې خطبه مې که تاسو انتخاب کړم د حضرت عمر او د حضرت علي به ښاغلی غني ښه انتخابات مخ پر وړاندې ونه لري. یعنې دغه انتخابات چې را روان دي ګټلو ته یې څومره خوشبینه یاست؟ ولس نه پوښتنه وکړئ. پرون د نګرهار کې ولیدې 100,000 خلکو، که دوی ته هم خلکو ووتل بیا ووایي سمه ده. د رای بانکونه راسره سمه سیالي وکړه. رای بانکونه مات سوي دي. رای بانکونه مات سوي دي. هغوی چې ویلې چې رای په جیبونو کې دي، رای اوس د ولس په لاس کې ده. او دې باندې زه ویاړم